سلامونه او احترامات درنو لیدونکو، زه محمد اسماعیل تباني یو ځل بیا ستاسې درانه چوپړ ته حاضر شوی یم. خدای دې وکړي چې د دنیا په هر ګوټ کې چې یاستئ روغ جوړ او په صحت جامه سنبال اوسئ. لیدونکو دا چې موږ ننګرهار جلال آباد کې یو، په ننګرهار کې هوا ورځ تر بلې د پسرلي یا د ښایسته کېدلو ته روان ده. هوا پسرلي موسم ته نږدې ده. دا چې جد میاشت ووتله، د دلوي میاشت ده. دلوي په آخري کې او د هود په اوایلو کې په ننګرهار کې د ونو او د بوټو کېنولو موسم وي چې ډېری خلک بیا قسمه قسم میوې د طبیعت دپاره، د ښکلا دپاره، د میوو دپاره بوټي کېنوي. نو اوس هم چنان موږ راغلي یو د میوو یا د بوټو فارم ته په جلال آباد کې د کامې پله سره دغه ښکلا قریه ورته وایي دغه د دې سیمې ته. نو موږ هم چنان دلته راغلي یو دا چې بوټي کېنول څومره مفید ده د یو هیواد د ښکلا، سمسورتیا او د هغه د هوا د پاکوالي دپاره، د دې سربیره د یو هیواد د اقتصاد د ودې دپاره څومره مفید ده. او کومه چې بوټي ډېر خلک خوښوي او کومه چې بوټي ډېر خلک اخلي او کوم ځایونو ته دغه فارم څخه بوټي خلک انتقالوي. نو درانو لیدونکو تر پایه پورې موږ سره پاتې شئ. موږ وبګورو چې په دې فارم کې څو رقمه بوټي دي او مشتریان یې له کوم ځای څخه دي. نو تاسو تر پایه پورې موږ سره پاتې شئ. اوس هم د دې فارم یو څو تصویرونه وګورئ او موږ سره پاتې لیدونکو تاسې د بوټو تصویرونه وګورئ. زه روزي محمد نومیږم، د کندهار ولایت څخه د ننګرهار ولایت ته راغلی. کندهار څخه راغلی؟ بلې. چکر ته راغلی که ونو بوټو دپاره؟ یا د ونو بوټو دپاره چې هلته ویسم. هلته فارم لري خرڅی که نه نالې؟ بلې فارم لرو، هلته بیا په دانګي خرڅوو. ښه، ډېر ښه. څنګه فایده درته کوي چې دومره لرې ولایت ته یې وړي دي نه؟ بلې انشاءالله بس الله پاک هر چا ته خپل رزق لیکلی دی، هغه را رسېږي. ښه دي الحمدلله، ګزاره کوي. ښه، ډېر ښه. په کندهار کې د خلکو مینه او د دې سره علاقه څومره ډېره ده کمه ده؟ بلې علاقه زیاته ده، ځکه تاسو وینئ چې هر کال د ننګرهار ولایت څخه په سلګونو موټرونه ځي هلته، بیا هم هغه په مړېږي نه، یعنې نور هم دی دا غواړي چې هلته ونې کښېدوي او هر کال پسې راځي او د دا ځای څخه وړي. کوم بوټي اوس تاسې وړئ دې نه؟ د دې ځای څخه مختلف جنسونه دي، املوک دي، نارنج دي، مالټې دي او زینتي درختې دي او داسې قسم قسم ګلان دي. هر قسم هر بخش کې د ګلانو بخش هم وړو او د درختو د میوه‌جاتو بخش کې هم بوټي رقم وړو. اوس خلکو په کندهار کې نیالګي کېنولو وخت دی، کېنوي خلک؟ بلې اوس دغه میاشت چې شروع ده، بس د دغه څخه خلکو شروع کړې ده چې بوټي کښېنوي. بلې ډېره زیاته مننه چې موږ ته دې وخت راکړ. مننه ستاسو څخه هم چې موږ ته مو وخت راکړ. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. لیدونکو ملګری د کندهار څخه راغلی، هلته همچنان بوټي ونو کېنولو وخت دی او شایقین هم چنان زیات دي. نو لیدونکو موږ سره پات شئ، بعضې نورو ملګرو سره هم خبرې کوو چې کوم څخه راغلي دي او آیا وخت یې شروع دی نه دی. تاسې موږ سره پات شئ. سلام علیکم کاکا جي. وعلیکم السلام. ښه هستئ؟ خیرتي ده؟ اجازه ده یو څو خبرې وکړو؟ ولې نه ولې نه. څنګه هستئ؟ شکر د الله پاک احسان دی. تاسو ښه جوړ عزتمند شئ. ځان معرفي کړي لیدونکو ته. زه نوم مې نورالدین دی او د صفرود ولسوالۍ اوسېدونکی یم. صحیح. او کسب هم همدغه زراعت دی. نو څنګه تاسې خپله کېنوئ که دا فارم لرئ؟ خپل فارم هم شته دی، خو الحمدلله دا زموږ د ملګرو فارم دی که نه، د دې نه هم اخلو، خپل هم تربیه کوو. ډېر ښه. څومره وخت کېږي چې دا کار کوئ؟ زما خو تقریبا داسې 30 کاله خو به کېږي. ډېر ښه. اوس نیالګي کېنولو وخت دلته ننګرهار کې شروع دی له خیره. شروع دی. به دعا وکړئ چې الله پاک دې پکې برکت واچوي. خدای دې نیک او مبارک کړي ټولو ته. الله دې وکړي چې هېوادوال په دې برخه کې شایقین ډېر شي، باغونه جوړ شي. انشاءالله اخلاص غواړي که نه، ملګري یاران دوستان وطنوال چې اخلاص وکړي انشاءالله، چې عزم وکړي چې موږ به انشاءالله خپل ملک آبادو، بیا به آبادېږي انشاءالله. او الله دې زموږ ملک په دین او په دنیا په دواړو دې آباد کړي. بلکل.
د ونو کینولو برخه کې که هیوادوالو ته خپل پیغام واورئ چې د هوا د پاکوالي دپاره د خلکو د اقتصاد دپاره د هیواد د ښکلا دپاره څومره مفید تمامېږي؟ زما خو یو هیوادوالو ته یو پیغام دی چې کم از کم هر یو ملګری هر یو مسلمان هر یو د ملک بچی دی کم از کم یو دوه بوټي خو دې ولګوي. بالکل بالکل. که هغه د میوې وي زینتي وي که هر یو بوټي کم از کم دوه درې بوټي خو دې ولګوي چې په دې باندې الحمدلله ملک هم ابادېږي سرسبزي هم راځي ترقي هم راځي. که د میوې بوټي ولګوي نو هر یو کور کې خپله میوه به وي او که کور کې نه لګوي نو باغدارانو سره باغ والو سره کومک دې وکړي نو دې بنیاد بیا زموږ الحمدلله خپل ملک ابادېږي د میوې لحاظ سره د بوټو په لحاظ سره بیا دا ضرورت نه پېښېږي چې موږ د نورو ملکونو نه راوغواړو. همدغه شان زما پیغام دی. میوې نورو ته انتقالوو. نورو صادرات واردات به چلېږي انشاءالله. ډېره زیاته مننه چې موږ ته دې وخت راکړ. سلامت. خدای دې لره سلامت اوسې. سلامت. لیدونکو تاسو وینئ په هر طرف ته د ونو بوټو کمی نشته دی. ښایسته ښایسته د نارنجو د مالټو د لاوکاټ د ګلانو بوټي هر رقم بوټي شته دی او وخت دی چې ګلان او بوټي میوې وکرل شي هېواد د آبادۍ پر لور قدم واخیستل شي. نو لیدونکو هر یو چې زموږ چینل ګورئ نو زموږ پیغام چې اورئ نورو ملګرو سره هم چنان شریک کړئ او موږ سره هم چنان په کمنټ کې خپل نظریات شریک کړئ چې هیوادوال ستاسې نظریات څخه استفاده وکړي. نو لیدونکو یو څو تصویرونه وګورئ. ننګرهار کې جلال آباد په دې کامې ولسوالۍ کې د میوو ونو بوټو د زینتي بوټو د ګلانو فارم ته راغلي وو. دا چې د په ننګرهار کې د ونو بوټو کینولو وخت دی. د دې سربیره د افغانستان بعضې نورو ولایتونو کې لکه ګرمسیره ولایتونه چې دي په دې کې د دې میاشت مابین څخه د بلې میاشت تر اخري پورې د ونو د بوټو کینولو موسمي موږ هم چنان راغلو چې دغه فارم کې وګورو څو رقمه بوټي دي کومسې بوټي دي قیمتونه یې څه دي او د کوم ځای څخه خلک راځي ونې بوټي اخلي او بل اړخ ته د ونو بوټو کینولو شایقین په هیواد کې څومره زیات شوي دي او بل د دې فواید څومره زیات دي دې په تړاو مو خبرې اترې وکړلې. نو اړتیا ده چې د هیواد ځوانان مشران چارواکي ټول هر یو په دې برخه کې توجه وکړي تر څو په هیواد کې مو ښکلا زیاته شي سمسورتیا زیاته شي هوا پاکه شي اقتصاد په برخه کې هم چنان. نو ډېر مفید ده چې ونې بوټي کینولو عادت وګرځو په ځان باندې یو بوټی ځان دپاره یو بوټی د ښکلې ګران افغانستان دپاره کینوو. نو درنو لیدونکو زه محمد اسماعیل زماني چې بیا ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم پر لوی څښتن تعالی مو سپارم. هغه هیوادوال چې په نورو هیوادونو کې مسافرین دي هغوی ته هم چنان یو ګېړۍ سلامونه تقدیموم او خدای دې وکړي چې خپل بچو سره هر یو هیوادوال په خپلو کورونو کې خوشحاله او سرفرازه اوسئ. لیدونکو یو خواهش مې دا دی چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ او خپل ښکلي ښکلي نظریات کمنټ له لارې موږ سره شریک کړئ تر څو موږ تاسو ته دغه شان د ښکلي ښکلي خپرونې جوړې کړو د هیواد سمسورتیا تاسو سره شریکه کړو هیواد ښکلي ځایونه هغه نالیدلي ځایونه تاسو سره شریک کړو. نو تر بیا چې زه ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم والسلام.